د بګرام اډه او د ټرمپ غټ ارمان څه ده؟ امریکا ته ولې د بګرام اډه مهمه ده؟ او ډونالډ ټرمپ تازه څه ویلي او کومې څرګندونې یې کړې؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتو مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه په بیړه د دغه هیواد د ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې. ویلي دي چې د بګرام پوځي اډه باید د چین د څارنې لپاره نه وای خالي شوې. د امریکا مخکنی ولسمشر پرون شنبه د جنوري 25 په جنوبي کارولینا کې د وینا پر مهال ویلي د بګرام په اړه د افغانستان له امله اندېښمن نه و، خو هغه څه چې د اندېښنې وړ دي دا دي چې دغه ډګر له هغه ځایه یوازې 1 ساعت لرې دی چې چین پکې اټومي بمونه جوړوي. نوموړي په دې خبره هم نیوکه کړې چې امریکایي وسلې له بیړنۍ وتلو وروسته د اسلامي امارت په لاس کې وي او زیاته کړې یې د طالبان ډیر تکړه جنګیالي دي، خو دوی د شپنیو دوربینونو د نه لرلو له امله هیڅکله د شپې جګړه نه ده کړې. ښاغلي ټرمپ په خپلو خبرو کې ویلي موږ دوی ته شپني دوربینونه ورکړل، خو هغه چې طالبان لري زموږ له هغو خورا ښه دي ځکه چې نوي او پرمختللي دي. له افغانستانه د 2021 د اګست په 13 د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم په دغه هیواد کې 20 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شو. ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې له افغانستانه د دغه هیواد د ځواکونو وتل د بې کفایتۍ لویه نښه بللې وه او ویلي وو چې دوی باید د بګرام اډه له چین سره د نږدېوالي په خاطر د ډیرو کلونو لپاره ساتلې وای. د بګرام پوځي اډه د پروان د مرکز چاریکارو سویل لویدیځ ته په 11 کیلومترۍ کې پرته ده چې تر 2020 پورې پکې امریکایي ځواکونه مشت و.